د خوست غلام خان لار چې کوزې پښتونخوا او پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې د هیواد دویمه نږدې لار بلل کیږي، په دې وروستیو کې پرې تجارت 50 سلنه کم شوی دی. سوداګر او د اقتصادي چارو شنونکي پر دې لار د سوداګرۍ د کموالي عمده لامل پر هغو ترانزیتي مالونو د پاکستان لخوا د مالیې زیاتوالی بولي چې افغان ملي سوداګري د نورو هیوادونو څخه د کراچۍ بندر له لارې هیواد ته واردوي. هغوی وایي افغان ملي سوداګرو دا مهال د کراچۍ پر ځای د چابهار او د ایران بندرونو ته مخ اړولی او د یادو لارو خپل سوداګریز مالونه هیواد ته واردوي. د خوست د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر نواب امیرزی وایي افغانستان په 1915 کال کې له پاکستان سره ترانزیتي تړون درلود چې په 2010 کال کې د ابټا تړون په نامه بیا نوی شو چې پر اساس په دواړه هیوادونه د ورورۍ په فضا کې سوداګریزه راکړه ورکړه کوي. هغه وویل پاکستان سره د دې چې یا تړون ته ژمن نه دی پاتې شوی، د هغې سربیره د غلام خان ترڅنګ د افغانستان سره د وصل ټولې لارې پر افغانانو د سیاسي فشار په توګه استعمال کړي او لا هم دوام لري. پاکستان د ټولو نړیوالو ترانزیتي قوانینو په خلاف د افغانستان سره تجارتي راکړه ورکړه د هغه قوانینو مطابق نه کوي. دوی 212 کلمه جنس بغیر د افغانستان د موافقینه تور لیست وړی دی چې هغه په دې معنی چې دا موږ بیرته کچکي او په هیڅ قوانینو کې دا نشته چې په پردي مالونو باندې چې ترانزیتي وي مالیه ولګول شي. د معلوماتو له مخې د غلام خان لار د کراچۍ بندر ته د تورخم په پرتله 418 کیلومتره نږدې ده چې په همدې اساس یې سوداګر په رسمي ترانزیت ټینګار کوي، ولې د 10 کلونو په تیریدو سره د رسمي ترانزیت چارې نه دي ترسره شوې. د اقتصادي چارو شنونکی او د شیخ زاید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد خالد شاکر وایي د هیواد د ملي اقتصاد او د سوداګرۍ د پیاوړتیا لپاره د غلام خان لارې رسمي ترانزیت ډیر مهم دی چې باید ترسره شي. او د دې ترانزیت لارې اقتصادي اهمیت او ارزښت په دې کې ده چې معمولا د دې ډیورن فرضي کرښې دواړو خواو ته دغه ولسونو ته به د مصرفي توکو قیمتونه به ډېر ارزانه سي، همدا ډول سره دواړو خواو ته به مختلف د ټرانزیت په رامنځته کېدلو سره به هوټلونه مثلا نور تفریحي ځایونه او دغسې اړخونه به ورسره زیاتیږي او د معمولا د کورنیو اقتصادونه به له دې سره پیاوړتیا کوي. پر دې مهمه او ترانزیتي لار د سوداګریزې راکړې ورکړې د کمیدو سربیره په دې وروستیو کې د هغو ناروغانو د تګ مخه هم نیول شوې چې د سرطان په څیر د نورو وژونکو ناروغیو د تداوۍ په مخه د پاکستان بېلابېلو ښارونو ته تلل. د خوست وطن اوسیدونکي پیدا محمد او حاجي مقدورالله وایي له کله راهیسې چې پاکستاني لوري د غلام خان لار د ناروغانو پر مخ تړلې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. موږ بعضې مریضان دلته په خوست کې لرو چې هغې تداوي دلته په خوست کې نه کېږي او تاسو پوهېږئ چې په پېښور کې مطلب یعنې کوي ډاکټران یا دوایي اکثریت خلک موږ پېښور ته بعضې مریضان لګو، خو بعضې مریضان او مطلب تګ ورتګ نشي کړی چې پېښور ته یا نورو ځایونو ته لوړ شي مطلب پاکستان ته. خو د چارواکو نه مو دا غوښتنه ده چې دا لار د خوستې پوره باید هر وخت خلاصه وي، ځکه چې دلته مریضان ډېر دي، داسې مریضان دي چې هغه دلته علاج نه کېږي، وسایل نشته. ورته مهال د خوست د ګمرک رئیس حاجي عبدالهادي ابرار بیا وایي دوی له خپله اړخه د غلام خان پر لار سوداګرو ته ټولې هغه اسانتیاوې برابرې کړي دي چې ورته اړتیا ده. هغه دغه راز زیاته کړه که دغه لار د دواړو هیوادونو په موافقه رسمي ترانزیت کېږي دوی ورته پوره آمادګي لري او پر وړاندې هیڅ خنډ نشته. بالکل ستا موږ د مامورینو تشکیل د نورو کلو په پرتله باندې تقریبا 40% زیات کړی دي. 40% د مامورینو تشکیل مو زیات کړی دي، نو نور موږ ستونزه نه لرو. که ترانزیت عمومي راځي هم موږ آمادګي لرو او د هرې نګاه څخه زموږ مشکل حل دی او ستونزه نه لرو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو پلاوی کابل ته د خپل سفر په پایله کې افغان لوري سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې په راتلونکو 6 میاشتو کې به د کراچۍ په بندرونو کې له نړیوالو کانټینرونو څخه سیمه ییزو کانټینرونو ته د مالونو انتقال ته اسانتیاوې برابروي.